تا اورېدې پرون زمونږ کره د شپې چغې وې تا اورېدې پرون زمونږ کره د شپې چغې وې هغه په ما پسې زما د لیونۍ چغې وې کله حیران شو ویلې چا کره دا مړی وشو زه په سفر تلم هغه مې د بیبې چغې وې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری بسم الله خان فکرمند د خپل یوټیوب آفیشل چینل او د خپل فیسبوک آفیشل پیج نه ډیر زیات ملګري غوښتنه کوي وخت په وخت ملګري د خوا هم نه درنوي زه به نوي غزل هم درته وایم انشاءالله خو چې د کم غزل غوښتنه ما نه کېږي د میسج د لارې د انبوکس د لارې هغه به زه تاسو ته ضرور دروړم د دې غزل غوښتنه هم کېږي چې راوړې مې چې تا لره نتکې دي مړوي دی راوړې مې چې تا لره نتکې دي مړوي دی په ما باندې کار څومره قرضې دي مړوي دی خپل کار کوه د خلکو په خبرو پسې مزه سل خلک دی بچي او سل خولې دي مړوي دی خپل کار کوه د خلکو په خبرو پسې مزه سل خلک دی بچي او سل خولې دي مړوي دی که سر مې پکې ومځي خو نن ستا دیدن لزمه که سر مې پکې ومځي خو نن ستا دیدن لزمه پوهېږم لارې ښې نه دي خطرې دي مړوي دی یو ځل مې ترې زه چاو دی بیا پردي وطن له نظم یو ځل مې ترې ماهد اجي ته دا شعر ډلې وي یو ځل مې ترې زړه چاو دی بیا پردي وطن له نظم کار څومره ارزانې اوس ویزې دي مړوي دی یو ځل مې ترې زړه چاو دی بیا پردي وطن له نظم کار څومره ارزانې اوس ویزې دي مړوي دی څه وکړو ست وکړو که ونه کړو فکرمنده ساقي سره خو لاسو کې تسبیح دي مړوي دی راوړې مې چې تا لره نتکې دي مړوي دی په ما باندې کار څومره قرضې دي مړوي دی